سلامونه دوستانو، نن به په موبایل کې په موبایل کې به د سکرین شاټس کې یو داسې اپشن درته وښیم چې تاسو یې د سکرین په مخ کتلی شئ چې څنګه کولی شو چې د سکرین په د پاسنۍ برخه کې کومې اپشنې دي لکه د هغې چارجینګ فیصدي شوله، نیټورکینګ برخه شوله، ولیوم، د وخت برخه او داسې نور. یعنې څومره شیان چې په د پاسنۍ برخه کې دي او څومره شیان چې لاندنۍ برخه کې دي لکه بیک بټن شولو او دا غټ بټن شولو او درې علامې شولې. دا غواړئ چې په دغه سکرین شاټ کې رانشي او تاسو یې عملي کتلی شئ. زه راځم په دغې سیټینګ ته، همدغه ځای نه ورتلی شئ. که دلته نه ورځئ تاسو کولی شئ همدغې ځای څخه سیټینګز ته راشئ. سیټینګز نه وروسته بس که تاسو ایډوانس پیدا کړئ، دغه ایډوانس په کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به لاندې راشئ، سکرین شاټس باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ هایډ سټیټس ان نیویګیشن بارس. اول به سکرین شاټ واخلئ. هغې نه وروسته تاسو د سکرین شاټ همدغه ځای نه خلاصولی شئ. کله چې سکرین شاټ وګورئ نو به د باندنۍ برخه کې اپشنې وریښي ټولې به د سکرین شاټ کې وریښي. دویم به د لاندنۍ برخه کې د کوم بیک بټن دي تاسو کتلی شئ او غټ بټن شولو او د درې علامې شي تاسو کتلی شئ په سکرین شاټ کې. نه غواړئ چې مثال دغه علامې رانشي نو تاسو به دغه چک آن کړئ، بیا سکرین شاټ واخلئ نو تاسو به دغه اپشنې یو هم پکې ښکاره نه شي، یعنې تاسو کتلی شئ. هیڅ اپشن نه پکې نه به د پاسنۍ برخه کې او د لاندنۍ برخه کې. همدا وه څنګه کولی شو چې سکرین شاټ کې مهم سیټینګ وکړو د واسطه د هغې موبایل په پاسنۍ او لاندنۍ برخه کې هېڅ کوم اپشن ښکاره نه شي. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.